پر همدې موضوع بحث لرو. د بحث لپاره راسره په درېیمه سټوډیو کې د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی میوند جرأت نوري میلمه دی. نوري صاحب سلام، ښه راغلاست. غواړم پیل کې همدا وپوښتم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تېرې شپې غونډه کې ستاسې پند څه و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمدي صاحب په لومړي قدم کې تاسې د ترور نیوز ټولو درنو اورېدونکو تخنیکي همکارانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د دغه موضوع په اړوند باندې تقریبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه لومړۍ غونډه نه ده چې دوی د افغانستان په اړه باندې کوي. د دغه غونډو تعقیب په هر تقریبا کله 3 میاشتو کله څو وخت دوی د افغانستان په اړه باندې یو غونډه نیسي. له دې غونډې څخه دا معلومیږي چې افغانستان لا هم د نړۍ د هیوادونو خاصتا د ملګرو ملتونو د سازمان یا د لویو قدرتونو ترمنځ هیر شوی نه دی او هغوی ورته متوجه دي او د افغانستان وضعیت څاري. دا ترې څرګندېږي. زه راځم په لومړي سر کې غواړم هلک د امنیت شورا په اړوند باندې ځینې بحث وکړم. ګورې د امنیت شورا چې کومه سیکیورټي کونسل د ملګرو ملتونو د سازمان یو له هغو ارګانونو څخه دی چې تر ټولو لوی اجرایوي ځواک لري او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی د نړیوال سولې او امنیت د تامین عمدهترینه وظیفه په غاړه لري. ولې بدبختانه دغه شورا تر دې مهاله پورې د لویو قدرتونو د سیاستونو تابع ګرځېدله ده. څه چې هغه مخ ته وړي د همغه په بنا باندې ځي. دا ځلې که چېرته دغه جلسه یا دغه غونډه چې کومه پرون ترسره شوه او پکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما هغه خپل راپور وړاندې کړو. په راپور کې ځینې مسایل د افغانستان په اړه باندې مثبت وو. که چېرته وګورو هغه موضوع چې دوی د افغانستان د کوم تجاوز چې د پاکستان د پوځي رژیم لخوا څخه ترسره شو هلته د ملکیانو د شهادت موضوع هلته وړاندې کړه چې دومره تعداد باندې ملکي وګړي شهیدان شوي دي او همدارنګه په تعداد د تقریبا 300 پورې ملکي وګړي ټپیان شوي دي. دا ټول هغه مسایل وو چې په نړیواله سطحه باندې کولی چې د پاکستان په خلاف باندې د افغانستان حکومت چې کومه اجماع قوي کړې ده نور هم د اجماع قوي کړي او د سیمې هیوادونو ته دا واضح توګه په سرایت ورسوي چې د پاکستان حکومت کوم بریدونه چې د افغانستان په قلمرو باندې ترسره کړل دغه بریدونه یوازې په ملکي تاسیساتو او ملکي موخې هدف ګرځول شوي دي. یعنې زه دغه اړخ مثبت بولم. له بلې خوا راځو په دغه برخه کې که چېرته لږ موږ د موضوع ته پام وکړو دوه هیواد یعنې هیوادونه په دوو برخو باندې شوي وو چې بیرته مغه تقریبا د شرق بلاک هیوادونه چې موږ ورته کولی شو مثال ورکړو لکه روسیه او چین دغه هیوادونه همدارنګه د لویدیځ هیوادونه د دوی لیدلوري د افغانستان په اړه باندې ګورئ متفاوت وو. زه راځم په د لیدلورو باندې بحث وکړم. ګورئ د روسیې لویترینه موخه همدا وه چې هدف یې دا و په دغه غونډه کې د روسیې استازي وویل چې د افغانستان سره باید په مثبت تعامل او عملي اړیکو او عملي اقداماتو باید خبرې اترې وشي او په تعامل باندې ورسره مخکې لاړ شو نه د فشار له طریقه. همدارنګه د چین د استازي خبره په همدې شکل باندې چې د افغانستان سره باید موږ د سولې او تفاهم له لارې مخکې لاړ شو او کوم شته مسایل چې پاتې دي له دې طریقه حل شي. ولې برعکس هغه هیوادونه چې په لویدیځ بلاک کې یا د امریکا سره ملاتړي هیوادونه وګوري د افغانستان په اړه باندې دوی نظر همغه پخوانی نظر و د تورستي ډله موضوع وه د بشر د حقوقو موضوع وه یعنې د افغانستان په اړه کوم مثبت انځور دوی نه درلود. زه یوازې دغه موضوع ته ځکه دغه مسایل په تیرو غونډو کې د افغانستان په اړه په همدې شکل باندې وو. د روسیه او چین د افغانستان په اړه باندې یو نظر او یو لیدلوری او انګیزه او تفکر لري ولې د امریکا او اروپایي اتحادیه د هغوی استازي د افغانستان په اړه باندې بل نظر لري. نو تر هغې پورې چې د افغانستان په اړه باندې د دغه هیوادونو د نظر یووالی رامنځته نه شي زه فکر نه کوم چې دغه هیوادونه د افغانستان په اړه باندې د افغانستان سره د تعامل په اړه یو مثبت حل لارې او مثبت تګلاره باندې دوی توافق وکړي ځکه دوی په لیدلورو او نظریاتو کې ډېر تفاوت لیدل کېږي. ولې یوه خبره چې ما دپاره ډېره مثبت تمامېده همدغه د پاکستان د پوځي رژیم جنایتونه وو چې هلته نړیوال ټولنې ته بیا خاصه د امنیت شورا ټولو اعضاو ته واورول شول او هغوی به هم په دې باندې قناعت کوي او زه فکر کوم چې دا به د افغانستان په اړه یو مثبت خبر وي. ښه نوري صاحب هغه څه چې د یونما په دغه راپور کې موجود و طبعا دوی خپل ریپورټونه وړاندې کوي او بېلابېل مسایل پکې راخلي. د افغانستان اقتصادي وده وه لکه څنګه چې تاسې ویل د پاکستان لوري بریدونو کې د افغانانو شهیدانول و او دغه راز د ښځو پر وړاندې محدودیتونه او د هغې پر محدودیتونو باندې نیوکې وې. فکر کوئ کوم خاص توپیر و په دغه ریپورټ کې نسبت پخوانیو ریپورټونو ته د یونما؟ محمدي صاحب د یونما مخکې به د یونما په راپورونو کې تر ټوله عمدهترینه او مهمترینه موضوع دا وه چې دوی به
ټولې منفي نقاط افغانستان څخه یې راکول، یعنې د افغانستان د واقعیتونو په نه درک سره به یې هلته خپل راپور یې راکول. ګورئ ریچارډ بینټ په نوم باندې چې د بشر د حقوقو په اړه باندې یو ځانګړی استازی د افغانستان لپاره ټاکل شوی دی، ګورئ د هغوی په راپورونو کې داسې مسایل وو چې هغه به عملا په افغانستان کې بالکل موجود نه وو. د افغانستان په جغرافیه او د افغانستان په قلمرو کې به هغه څه بیخي ترسره شوي نه وو، ولې نړیوال افکار یې د افغانستان په اړه باندې بلې خواته اړول. زه د دې راپور په اړه باندې هماغه پخوانی راپور د تقریبا یوازې دغه یو موضوع او دغه یو پوینټ زه پکې مثبت ګورم چې د پاکستان د پوځي رژیم هغه جنایتونه یې په دغه مهمه جلسه کې واورول. نور ما مخکې مې اشاره درلوده چې د امنیت شورا نن وخت په نړۍ کې چې د کومو موخو او هدف لپاره له 1945 میلادي کال څخه په دې خوا باندې جوړه شوې هغه موخه او هدف نه دی دوی ترلاسه کړی. دوی یوازې په نړیوالو چارو کې د لویو قدرتونو د مداخلې لپاره زمینه برابره کړي او د لویو قدرتونو د سیاستونو په بنا باندې مخکې ځي. فکر کوئ واقعیتونه یې وړاندې کړي یونما؟ یونما د افغانستان واقعیتونه عملا نه دي وړاندې کړي تر دې مهاله پورې. ګورئ یونما که چېرته د افغانستان واقعیتونه وړاندې کولی، یونما به نن د افغانستان او د سیمې د هیواد، ځکه د ملل متحد سازمان یو هدف همدا دی تر څو د نړۍ د هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې تمایلاتو، اړیکو، نور لارو چارو ته زمینه برابره شي. ولې بدبختانه د یونما راپور په تېرو وختونو کې اوس هم دغه یو څو مسایل داسې دي چې هماغه د نړۍ هیوادونه له افغانستان څخه په لرې ساتلو باندې هڅه کوي. نو تر دې مهاله پورې یونما زه فکر نه کوم د افغانستان په اړه باندې خپل رول په هیڅ شکل باندې نه دی ادا کړی، بلکې هنوز یې د افغانستان هغه منفي انځورات نړۍ ته وړاندې کړي او چې کله نړۍ ته د افغانستان منفي انځور وړاندې کوي، په مقابل کې لویدیځ او نور هیوادونه د افغانستان په اړه باندې دوی بندیزونه لګوي، یا په صادراتو وارداتو بندیزونه وي، یا د افغانستان هغه ملکي شتمني ده چې اوس هم کنګل شوې ده چې ټول زیان یې د افغانستان ولس ګالي، ټول زیان یې د افغانستان عامه خلک ګالي او دا یو لویه ستونزه ده. نو زه په دې باندې متحقین یم له اول تر دې باندې ګورئ د امنیت شورا تر دې مهاله پورې به ماته هیڅوک داسې یو مثبت موضوع په نړیواله مسایلو کې چې دوی یې راکړي وړاندې نه شي. ګورئ زه یو مثال ورکوم، په 1994 میلادي کال کې د اپریل په 9 باندې تر جولای پورې په روانډا هیواد کې تقریبا د 100 ورځنیو قومي اختلافاتو او نورو جګړو په کورنۍ جګړو په اړوند باندې تقریبا 800,000 کسان هلته ووژل شول. د ملل متحد سازمان خاصه شورای امنیت دغه موضوع په کافي توګه په هغې وخت کې درک لاندې درلوده او دوی ورته متوجه وو، ولې اقدام یې ونه کړو. برعکس هلته د ملل متحد د سوله ساتو ځواکونو تعداد د ټولو هیوادونو توقع همدا وه چې هلته زیات شي تر څو دغه نسل وژنې مخه ونیول شي. برعکس دوی هلته له هغه موضوع څخه هم سیاسي موضوع جوړه کړه او خپل ځواکونه یې هلته کم کړل. همدارنګه که چېرته زه لږ بلې موضوع ته اشاره وکړم، همدا اوس ګورئ په لبنان کې څه روان دي، همدا اوس په فلسطین او په غزه کې ګورئ څه روان دي. ولې د ملل متحد سازمان خاصه شورای امنیت چې عمدهترینه وظیفه یې د نړیوالې سولې او امنیت تامینول دي او د ملګرو ملتونو د منشور د 41 او 42 مادې مطابق کولی شي د هغه هیواد په خلاف چې هغه نړیواله سوله او امنیت تامینوي او بشري حقوق داسې نقض کوي لکه کوم چې نن صهیونیستي رژیم په غزه او په لبنان کې نقض کوي، ولې دوی خپل قهري او غیر قهري اقدامات نه ترسره کوي؟ له دې څخه په واضح شکل معلومیږي چې د ملل متحد سازمان بیا خاصتا شورای امنیت د امریکا د متحده ایالاتو خاصتا د لویو قدرتونو د سیاستونو تابع ګرځېدلې ده او د هماغو موخو د تحقق لپاره مخکې ځي. ګورئ د ملل متحد په سازمان کې د شورای امنیت لپاره د ویټو حق ورکول دا پخپله د نړۍ په نورو هیوادونو باندې رشخند وهل دي، د نړۍ د نورو هیوادونو حقوقي اعتبار او حیثیت ته په ټیټه سترګه باندې کتل دي. ولې دغه 5 هیوادونو ته چې د ویټو حق ورکړل شوی دی د دې معنا دا ده چې د نړۍ په سرنوشت په دغه هیوادونه برخلیک په دغه هیوادونو مسایل او څیړي او دوی به پرېکړه کوي، ځکه همدغه حالت دی چې دغه هیوادونو ټولې پرېکړې د خپلو ملي ګټو په مطابق ترسره کیږي. که چېرته دوی د خپلو ملي ګټو مطابق پرېکړې نه ترسره کولی، نن به په نړۍ کې سوله موجوده وه، په نړۍ کې به امنیت موجود و، نړیوال سطحه به باندې به وحشتونه او جنایتونه نه ترسره کېدل. ولې بدبختانه د امنیت شورا خپل ټولې چارې د لویو قدرتونو ارادې ته پرېښي او د هماغه د ارادو او د سیاستونو مطابق خپلې چارې مخته وړي. ښه سمه ده نوري صاحب، تاسې وړاندې هم وویل چې یونما په واقع ډول باندې د افغانستان واقعیتونه نه دي منعکس کړي. ښه د یونما د تمدید په اړه د شرق و غرب په دې مقابله کې ستاسې په اند باید یونما په افغانستان کې وي او که نه؟ زه فکر کوم چې د امریکا متحده ایالات یا خاصتا لویدیځ په شکل یا اشکالو باندې هڅه کوي چې دلته خپل نفوذ د یونما او له نورو له طریقه یعنې دوی هغه خپل شتون وښیي نه غواړي، ځکه د دغه شورای امنیت د جلساتو نیول د افغانستان په اړه باندې دا د دې څرګندونه کوي چې د لا هم د لویو قدرتونو بیا خاصتا د لویدیځ بلاک افغانستان د ورته مهمه موضوع ده او د افغانستان په اړه دوی په مختلفو وختونو کې خپلې جلسات او خپلې غونډې دایروي. نو زه فکر کوم شتون د افغانستان په اړه بالکل ښه دی او
باید دوی وي ولې د شتون په اړه زموږ هدف دا دی چې دوی د خپلو اصولو پرنسپونو چې دوی لري کاشکې د هماغه مطابق باندې دوی مخکې لاړ شي بیا به موږ د افغانستان ځکه څومره چې دوی د افغانستان منفي انځورونه نړیواله ټولنې ته راکوي ګورې ټول زور ټول زیان ټول ضرر د افغانستان مظلوم او د افغانستان غریب ولس ته رسیږي ګورې دا اوس په میلیاردو ډالره شتمني د افغانستان کنګل شوې ده څوک یې د هغوی تاوان او زیان ګوري د افغانستان ولس یې ګالي نو زه د یونما که چېرته دوی دغه ماموریت په افغانستان کې تمدید کېږي موږ د تمدید څخه ملاتړ کوو او تمدید یې موږ د افغانستان د ولس لپاره مثبت خبر دی ولې کاشکې دوی دغه خپلې پالیسۍ مطابق لاړ شي هغه کومه واقعیتونه چې د افغانستان په ټولنه کې او د افغانستان کې قرار لري هغه نړیواله ټولنې ته وړاندې کړي او د افغانستان او نړۍ ترمنځ د یو پل په توګه عمل وکړي تر څو نړیواله ټولنې سره افغانستان نږدې کړي او شته سیاسي انزوا او اقتصادي انزوا پای ته ورسوي فکر نه کوئ چې په خپله دغه یونما یو نړیوال باور دی یو نړیوال سازمان او استازولي ده او نه شپې د افغانستان لپاره یوه خلا وي ډیره بهترینه خبره ده ګوري دا واقعیت دی چې د یونما استازولي یا د ملل متحد ځانګړی استازولي په افغانستان کې دا یو نړیوال حقوقي بنسټ دی او یو نړیوال اعتبار لري دا خو په خپل سر باندې نه راځي د هیوادونو د ملګرو ملتونو سازمان تقریبا یو سل درې هیوادونو ډلې څخه ټول پکې د شتون هغه موافقه رایه ورکوي دا سادي موضوع نه ده مخکې مې اشاره درلوده چې دلته کاشکې دغه ادارې یا دغه استازولۍ خپلې چارې مثبتې مخ ته وړې وای په مثبت هغه کوم شکل چې دوی ګورئ لومړنۍ بله موخه همدا ده چې دوی د افغانستان وبښئ د دغه ملګرو ملتونو د سیاسي استازولیو موخه دا ده تر څو دوی د نړیواله ټولنې کومکونه او مرستې همغږې کړي او دا په مرستو کې زیادت رامنځته کړي ولې بدبختانه دا مرستې نه یوازې دوی همغږې شوي بلکې د افغانستان په اړه باندې دوی د خپلې مرستې کمې کړي موږ تاسو ګورو دا اوس په افغانستان کې اکثریت موسساتو فعالیتونه د ملل متحد اړوند کوم موسسات وو که هغه د یونیسف وو UNHCR وو WHO وو دا ټول تقریبا په ډېر کم حالت کې اوس روان دي ولې اوس مهال دوی خپله پوهېږي چې په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شته په افغانستان کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي باید دوی دغه خپل چې دوی وایي چې موږ د بشر د حقوقو د تامین او د بشري ستونزو د حل او د فصل لپاره وړاندې شوي باید دغه بشري مرستې نن د افغانستان سره سیاسي نه وای ګرځول شوي د ملل متحد سازمان او اړونده سازمانونو نن خپل ټولې مرستې او کومکونه د افغانستان د ولس سره د سیاسي ملحوظاتو تابع کړي دي زموږ ورڅخه غوښتنه دا ده سیاسي مسایل بیل دي بشري مسایل بیل دي راشئ خپلې ټولې چارې هغه کومې چې بشري مسایل دي هغه بشري مسایل پورې مخ ته یوسئ او سیاسي مسایل به سیاسي مسایل حل و فصل کوي ولې بدبختانه د ملل متحد سازمان یونما او نورو اړونده سازمانونو د افغانستان په اړه خپلې ټولې چارې د سیاسي ملحوظاتو او سیاسي موضوعاتو تابع کړي دي او هغه خپله کومه عملي وظیفه او د اصولو په بنا کې چې دوی لري هغې ته مراجعه نه ده کړې نوري صاحب تېره شپه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو بحث دا و چې روسیې ویلي په افغانستان کې د یونما د غرب د ګټو لپاره کار نه کوي یا د غرب د موخو لپاره د کار نه کوي که یونما د غرب تر اغېز لاندې وي افغانستان ته به څه ورکړي ګورئ محمدي صاحب دلته داسې مسایل شته دي چې یو خو په امنیت شورا کې د هیوادونو هغه خپل تضاد سیاستونه او متضاد نیوکې دي اوس چې روسیه دا خبره کوي چې یونما په افغانستان کې د غرب د موخو دپاره کار نه کوي دا په افغانستان کې اوس هغه فرصت نه ده مساعد ورته چې دوی یو هیواد یا یوه ډله یا یو سازمان دی د یو بل چا د موخو دپاره کار وکړي یو نو دا خبره دوی درسته ده خبره کوي ما مخکې اشاره درلوده چې دوی تضاد سیاستونه او یو د بل سره تضاد کړنې د دې باعث کېږي چې دوی یوه خبره هلته وکړي او هیوادونه متوجه کړي یا فرض کړه د افغانستان حکومت ته متوجه کړي اوس ما وړاندې خبره وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې نه کوم هیواد نه کوم سازمان نه کومې ډلې ته هغه فرصت او هغه زمینه برابره ده چې دوی د افغانستان په داخلي چارو یا د یو هیواد د منافعو دپاره کار وکړي دلته فعالیت ورته مشخص دی که چېرته ملل متحد سازمان چې د کومو موخو او اهداف دپاره خپل استازولي په افغانستان کې هغه خپل مشروع موخې او اهداف لري د هغوی دپاره د افغانستان حکومت هم ورته زمینه برابروي تر څو هغه خپلې چارې مخ ته یوسي نور زه فکر نه کوم چې ملل متحد یونما سازمان ته داسې اجازه ورکړل شي او چې دوی د روسیې یا د نورو هیوادونو په خلاف یا د امریکا په ګټو باندې متمرکز سیاستونه مخکې یوسي اوس په افغانستان کې هغه فرصت دوی ته نه ده مساعد یوازې دوی کولی شي هغه خپله مشروع هدفونه او د مشروع موخو دپاره په افغانستان کې دوی فعالیت ترسره کړي ښه نوري صاحب هغه څه چې ظاهرا په دې وروستیو کې معلومیږي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه باندې کشمکشونه رامنځته شوي دي فکر کوئ دغه تضادونه او د اختلاف نظرونه به د افغانستان په ګټه وي او که په زیان محمدي صاحب زه په دې باندې باوري یم چې تضاد سیاستونه ګوري زه غواړم دې موضوع ته وروسته راځم
دغه د ملګرو ملتونو په سازمان کې دغه د ویټو حق په بنا باندې چې هیوادونو سره همغږي کیږي نه لویترینه موخه او لویترین پایله د نړۍ ته دا ده چې په نړۍ کې نن جګړې نه ترسره کیږي او د یو هیواد یا د یو منطقې یا د یو سازمان په اړه باندې واضح او کافي پرېکړه نه ترسره کیږي. زه په دې باوري یم چې دغه متضاد سیاستونه چې د امریکا متحده ایالات افغانستان په اړه یو سیاست او په یو تګلاره باندې خپل نظریات رایه کوي، روسیه په بل تګلاره باندې ښیي، چین په بله تګلاره باندې ښیي، اروپایي اتحادیه په بله تګلاره باندې ښیي. دا د دې ښکارندویي کوي چې دوی په افغانستان په اړه کومه واحده تګلاره نه لري او په دې اړه باندې زه خپله د افغانستان په ګټه باندې ځکه نه بولم. کاش کې دغه ټولو هیوادونو د افغانستان په اړه باندې یو مثبته تګلاره را کړې وای، د افغانستان اقتصادي حالت ته په کتو باندې، د افغانستان د شته انزوا ته په کتو باندې یو مثبته حل لاره وړاندې کړې وای. بیا هم خبره هماغه مسایلو ته راجع کېږي چې ټولو هیوادونو ته په خپله بهرنۍ پالیسي یا فارم پالیسي کې خپلې ملي ګټې مهمې دي. هر هیواد، هر سازمان، هر ډله، هر ګروپ چې په نړیوال سټیج کې په نړیواله غونډه کې یو پالیسي جوړوي، یو نظر ورکوي، د خپلو ملي ګټو په بنا باندې ترسره کوي او خپلې ملي ګټې په نظر کې نیسي. نو زه فکر په دې باوري یم چې دغه هیوادونو نه همغږي د افغانستان لپاره ښه خبره نه ده. که چېرته دوی د افغانستان په اړه باندې یو مثبت دریځ او یو داسې دریځ چې د افغانستان ځمکني واقعیتونه پکې انعکاس ورکړل شوی وی نیولی وی، بیا د افغانستان په اړه مثبت دریځ و. نور صاحب وروستۍ پوښتنه کوم بحث همدلته راټولوو. ښه ستاسې په اند بالاخره افغانستان باید څه وکړي چې په دغسې نړیوالو سټیجونو کې د افغانستان په اړه باندې لیدلوري منفي نه مثبت وي؟ څو مسایل دلته شته دي. لکه څنګه چې د افغانستان حکومت د پاکستان د پوځي رژیم په خلاف باندې ګوري د سیمې هیوادونو سازمانونو ته هغه خپل ګزارشونه او خپل غږ ورسولو او تقریبا د سیمې زیاتره هیوادونه د پاکستان په خلاف دې ته وهڅول شول چې پاکستان په افغانستان کې ملکي هدف په نښه کوي. زموږ هدف هم دا دی چې د سیمې هیوادونه په نړۍ کې ګوري اوس په نړۍ په کشمکشونو کې لګیا ده، د امریکا متحده ایالات لوی قدرتونه په ستونزو کې حالت دي. له دغه حالت نه باید موږ داسې مثبته استفاده وکړو تر څو د سیمې لوی سازمانونه، اتحادیونه، هیوادونه، نور ډلو هغه اتحادیې دي، فرض کړه اسلامي همکاریو سازمان دی، د ټولنیز امنیت سازمان دی، شانګهای، دغه ټول سازمانونه او نور شته هیوادونو سره باید موږ ډیپلوماټیک تعاملات په شکل اشکالو داسې کړو تر څو په سیمه کې هغه خپله اجماع یا خپل داسې یو سیستم موږ ولرو تر څو د سیمې هیوادونو ته زموږ غږ ورسیږي او د سیمې هیوادونو ته که چېرته موږ په تنها توګه خیانت نه شو ورکولی، همدغه هیوادونه په ځان پورې په شکل د اشکالو سره همملګري کړو او یوه اجماع قوي کړو او د سیند نړۍ هیوادونو ته دا ورسوو، نړیوالې ټولنې ته، چې موږ د ټولې نړۍ سره د متقابل احترام، عدم مداخلې او اقتصاد محوره پالیسۍ په بنا باندې مخکې ځو او دا به یو مثبت کار وي. او ځینې کارونه، ځینې مسایل هم په کار دي چې هغه په داخل د افغانستان کې ورته هم پاملرنه وشي تر څو د نړیوال ټولنې د غرب او هغه هیوادونه چې د افغانستان ته د یو منفي پوینټ په توګه نیسي د هغوی د بهانو مخه ونیول شي. ځکه د دوی دغه بهانې هسې تش په نوم دي. اصلا غربي او غرب هیوادونه په افغانستان کې نورې موخې درلوده، د نورو موخو دپاره کار کولی. اوس دغه مسایل هسې د کاغذ په مخ باندې نیسي. اوس مهال په افغانستان کې ټول ځمکني واقعیتونه خپله غرب ته هم روښانه دي، ولې بدبختانه چې د دوی هغه شومې موخې چې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ولس څخه او د افغانستان د قلمرو او جغرافیایي موقعیت څخه دوی لري، د هماغو په لټه کې دي. نو زه په دې باندې باوري یم چې د افغانستان اسلامي امارت ته نور هم کار پکار دی تر څو سیمه ییزه او نړیواله اجماع د خپل ځان په اړه باندې قوي کړي او په نړیواله ټولنه کې مو خپل غږ مثبت لوري ته سوق کړی شو. کورمودان د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی میوند جرأت نوري، ډېر زیات تاسو ته ښه وخت.